ګلالیو زده کوونکو د مایکروسافت اکسل درسونو لړۍ ته ښه راغلاست. زه عبدالغني مستغني ستاسې ښوونکی او مرستندوی په دې کورس کې. غواړم په دې لوست کې تاسو سره په دې باندې خبرې وکړم چې څنګه کولی سو په مایکروسافت اکسل کې ازمایښتي تمریني جدولونه رامنځته کړو. د هغې فلټریشن څنګه وکړو او په هغه باندې ځینې فارمولونه پلي کړو. له ما سره اوسئ او تر پایه مو ملتیا وکړئ. د هر څه نه مخکې راځم مایکروسافت اکسل وازوم. قدرمندو که چېرته موږ وغواړو دلته حقیقي جدول رامنځته کړو نو ډېر وخت نه موږ ته نیسي. همداسې یو فارموله په مایکروسافت ورډ کې هم لرو. راځم مایکروسافت ورډ ته. قدرمند دا دی مایکروسافت ورډ. مایکروسافت ورډ کې موږ یو فارموله لرو. د بیلګې په توګه مساوي رنت قوس واز قوس تړلی انټر وښو. دا لیکنه موږ ته رامنځته سوه. که چېرته دغه فارموله په ورډ کې نه وه نو موږ ته به ډېره سخته وه چې موږ متن رامنځته کړو. په هغې باندې ایډیټ راولو د زده کړې لپاره البته. نو همدې ډول باندې په مایکروسافت اکسل کې هم ځینې فارمولې شته دی تر څو موږ وکولی سو د خپل د تمرین لپاره په چټکۍ سره جدولونه رامنځته کړو. د بیلګې په توګه زه دلته لیکمه ID. ورپسې د ID نه نوم راځي. له هغې وروسته جنډر، له هغې وروسته پوزیشن، له هغې وروسته لوکیشن، له هغې وروسته الاونس، له هغې وروسته سالري. دا د موږ یو جدول رامنځته کړل. خو که چېرې موږ دلته 1 2 3 ولیکو، 1 انټر 2 انټر 3 انټر 4 انټر 5، دا خو زموږ ډېر وخت نیسي. ځکه که چېرته موږ سره شاګردان یا کارمند 200 دانې وي 200 دانې موږ لیکو. بالخصوص په ځانګړي ډول هغه وخت چې موږ غواړو تمرین لپاره جدول رامنځته کړو. نو دا زه ایسته کومه لنډه طریقه یې درښیي. اوس قدرمندو مایکروسافت اکسل پروګرام چې دی ځیرک پروګرام دی. دا په دې معنی سوه چې یو وخت چې تاسو یو ولیکه 2 لیکو، له هغې وروسته چې دی کنټرول لومړی وټاکو، دوهمه هم ټاکو، له هغې وروسته چې دی په شوم کې راځو. وخت چې زموږ کنسر په جمع باندې بدل څه او جمع ته کتوره سوه نو راځو ښکته. څو دانې موږ ته پکار دی؟ موږ چې 20 دانې موږ ته پکار دي. 20 دانې موږ ته رامنځته شوې. له هغې وروسته نومونه لیکو. مثلا چې نومیږي زموږ کارمند احمد، له هغې وروسته محمود، محمد، له هغې وروسته قدرمندو زموږ کارمند زاهده، له هغې وروسته رسوله، له هغې وروسته صابرینا، له هغې وروسته قدرمندو نورالله، له هغې وروسته قدرمندو دا دی. که چېرته موږ حقیقي جدول غواړو رامنځته کړو نو مجبوره یو اړ یو چې ټول نومونه ولیکو. خو څرنګه چې غواړم تاسو ته تمریني ازمایښتي جدولونه رامنځته کړم نو همدې لپاره په دې باندې کلیک کوم. وخت چې کلیک په کیبورډ کې به انټر کلیک کوئ، له هغې وروسته به دلته کلیک کوئ، له هغې وروسته به راسئ شونګ ته. کله چې زموږ کنسر په جمع باندې بدل څه او رنګ یې تور څه راښکته کوو به دا د موږ ته ټول نومونه ولیکل شو. له هغې وروسته جندر مسله ده. په جندر کې احمد څه شی دی؟ میل دی. له هغې وروسته محمود څه شی دی؟ بیا هم میل دی. له هغې وروسته زاهده چې ده؟ فیمیل دی. له هغې وروسته رسوله چې ده؟ فیمیل دی. له هغې وروسته صابرینا چې ده؟ فیمیل دی. له هغې وروسته نورالله چې دی؟ میل دی. له هغې وروسته بیا زموږ تکراریږي. نو دا همداسې راکش کوو. لومړی انتخاب مو کو، انټر باندې کلیک کوو، له هغې وروسته مابین باندې، له هغې وروسته شونګ ته راځو. هر وخت چې زموږ کنسر په جمع باندې بدل څه او جمع ته کتوره سوه راښکته کوئ. دا دی جندرونه هم ورته وټاکل. لوکیشن ته یا پوزیشن ته راځو. پوزیشن کې لیکو مثلا دا نفر ډاکټر، له هغې وروسته دا چې دی انجینر، له هغې وروسته زاهده څه شی ده؟ ټیچر دی. اوس قدرمندو که چېرته حقیقي وي تاسو خو به یې لیکئ. ګرچه دا خو حقیقي نه دی. په یو اداره کې ډاکټر، انجینر او ټیچر خو سره ګډ کار نه کوي. خو موږ تمریني جدول رامنځته کوو. له هغې په حالت باندې په دې باندې کلیک کوو، انټر هم کلیک کوو، له هغې وروسته دلته راځو. دا هم وټاکل چې وټاکل شونګ ته به راځو. کله چې زموږ کنسر په جمع باندې په تور رنګ باندې بدل څه راښکته کوئ. له هغې وروسته لوکیشن مثلا کابل کې را ده. له هغې وروسته چې دی مثلا مزار، له هغې وروسته مثلا زاهده په چش کې ده؟ کندوز کې ده. له هغې وروسته رسوله په چش کې ده؟ مثلا بلخ کې ده. له هغې وروسته صابرینا په چش کې ده؟ ننګرهار. له هغې وروسته نورالله چېرته دی؟ مثلا جرمني کې دی. له هغې وروسته بیا هم همغه طریقه کوو. دا ټاکو، له هغې وروسته انټر باندې کلیک کوو په کیبورډ کې، له هغې وروسته په دې باندې کلیک.
بیا راځو شونګ ته داسې کلیک کوو. دا دی. له هغې وروسته الاونس، یعنې دا زموږ کارمندان دي، بخششي څومره پیسې ورکوو یا اضافه کاري څومره ده. مثلا احمد څومره اضافه کاري کړې ده؟ 300 افغانۍ. له هغې وروسته مثلا محمود څومره کار کړی دی؟ مثلا 350. له هغې وروسته 400 کار. قدرمندو که چېرته حقیقي وي خو مجبور هست تاسو ټول ولیکئ، خو موږ تمریني جدول رامنځته کوو. له هغه په لحاظ باندې دا به ټاکو، انټر باندې کلیک کوو، له هغې وروسته دلته بیا دلته راځو ښکته. دا دې رامنځته شوي. خو قدرمندو یو مشکل درته رامنځته سه، هغه دا چې هلته منفي راغلی. موږ غواړو تمریني جدول حل کړو، نو همدې په لحاظ باندې منفي څخه تېرېږو. بېرته راځو ښکته. دلته قدرمندو څه شی لیکو؟ الاونس. نو احمد نه الاونس شی دی قدرمندو؟ دلته د احمد الاونس مثلا د بیلګې په توګه 100 افغانۍ. له هغې وروسته باید ډېرې سي. که چېرته موږ نه غواړو زموږ په جدول کې منفي رامنځته سي، نو باید چې ډېرې سي، مثلا د 200 ولیکو. له هغې وروسته جدول خپله پوهېږي چې دا ډېرېږي. دا دی. له هغې وروسته سالري همدارنګه همداسې ټاکو. مثلا د ده معاش څومره دی؟ 2000 افغانۍ. له هغې وروسته چې دی مثلا 3000 افغانۍ. دا باید 3000 سي. 2000 دا 3000. که چېرته موږ بره غټ عدد ولیکو، ورپسې کم ولیکو، بیا زموږ منفي کېږي. نو بره همیشه باید کم ولیکو، دلته باید ولاړو تر څو لوړ طرف ته لاړ. دا د قدرمندو موږ وکولای سوای یو تمریني جدول داسې رامنځته کړو. لږ سټایل ورته ورکوم، د بېلګې په توګه داسې ټاکمه، دلته راځمه تور کومه، دلته راځم سپین کوم، یعنې سیاه سفید موږ ته پکار دی. بورډ کومه، دا داسې ټاکمه، دلته چاردیوالي ورته ورکومه، مثلا دا چاردیوالي دا موږ ته پکار شي. دا داسې ټاکمه، ډیټا یې مابین ته راولم. دا دی. اوس قدرمندو موږ وکولای سوای چې ازمایشي تمریني جدول رامنځته کړو. په دې جدول باندې زه ځینې فارمولونه پلي کوم تر څو تاسو پوه سئ چې مایکروسافټ اکسل کومې وړتیاوې لري. د دې لپاره ما ځینې تیارې آماده کړي. دا کلیک کوم، د هغې وروسته کاپي ته راځم، دلته راځم، دلته پیسټ کوم. دا د قدرمندو لومړی موږ غواړو معلوم کړو چې د کارمندانو تعداد څومره دی. ګرچه قدرمندو موږ ته معلومیږي چې 20 دانې دي، خو که چېرته شمېرې نه وي بیا څنګه کولی سي معلومې کړي؟ د دې کار لپاره موږ فارموله لرو. شی به لیکو مساوي count A COUNT count A قوس واز. دا ډیټا به ورته ټاکو، څومره کارمندان غواړو. دا دلته به کار کې راکش کوي. دا له هغې وروسته قوس بېرته تړو، انټر باندې کلیک کوو. د کارمندانو معاش موږ ته، د کارمندانو تعداد موږ ته معلوم سو چې 20 دی. دلته هم 20 معلومېږي. اوس قدرمندو موږ غواړو د نارینه کارمندانو تعداد معلوم، یعنې دلته خو ټول تعداد، دلته خو نارینه موږ ته اوس معلوم دی. فارمول څه دی؟ مساوي count EF قوس واز. له هغې وروسته به رنج ورته ټاکو، مثلا دا رنج ورته ټاکو، دا دی. له هغې وروسته قدرمندو کامه به ورته ورکوو. له هغې وروسته ډبل کوانټیشن. له هغې وروسته موږ چې غواړو چې معلوم کړو نارینه. نارینه موږ چې باندې لیکلی دی MAL نارینه. له هغې وروسته بېرته ډبل کوانټیشن، له هغې وروسته قوس به تړو، له هغې وروسته انټر باندې کلیک کوو. دا دی قدرمندو موږ ته معلوم سو چې د نارینه کارمندانو تعداد 11 دی. له هغې وروسته دلته راځو، دلته موږ غواړو د ښځینه کارمندانو تعداد پیدا کړو. بیا هم همغه فارموله ده، مساوي count AF قوس واز. له هغې وروسته رنج ورته ټاکو، رنج دا دی. له هغې وروسته کامه، له هغې وروسته ډبل کوانټیشن. موږ چې غواړو چې معلوم کړو فیمیل FE فیمیل. بېرته ډبل کوانټیشن قوس به تړو، قوس به بېرته وتړو، انټر باندې کلیک کوو. دا دې موږ ته معلوم کړو چې 11 دانې نارینه کارمندان ته لري او 9 دانې ښځینه کارمندان. 9 11 څو کېږي؟ 20. له هغې وروسته قدرمندو موږ دا معلوموو چې معاش ورکړل شوی کارمندانو تعداد، یعنې څو کارمندانو ته موږ معاش ورکړی دی. د ځینو کارمندانو معاش ایسته کوم، انټر دلته به راسئ. له هغې وروسته په دې باندې اوس قدرمندو دلته موږ معلوموو چې څو کارمندانو ته موږ معاش ورکړی دی. د دې کار لپاره count مساوي count، له هغې وروسته
قوس واز د هغې وروسته رنج ورته ټاکو. څومره رنج؟ دا مکمل رنج ورته ټاکو. له هغې وروسته قوس تړلی. له هغې وروسته انټر باندې کلیک کوو. دا دی یعنې 15 کارمندانو ته موږ معاش ورکړی دی او 15 دانې پاتې دي. اوس هغه کارمندان معلوموو چې هغو ته معاش نه دی ورکړل سوی. له هغې باندې فارموله څه دی؟ مساوي کاونټ بلانک قوس واز رنج ورته ټاکو. رنج څه شی دی؟ دا دی. له هغې وروسته قدرمندو قوس بیرته تړو. له هغې وروسته انټر باندې کلیک کوو. دا دی 15 کارمندانو ته موږ معاش نه دی ورکړی او 15 کارمندانو ته موږ معاش ورکړی دی. اوس دلته معلومومه چې ټول معاش موږ څومره دی. د مکمل معاش چې موږ ورکړی دی څومره دی. د دې کار لپاره راځو به بیا هم مساوي SUM سم قوس واز له هغې وروسته رنج به ورته ټاکو. دا مکمل رنج. له هغې وروسته قوس تړلی. انټر باندې کلیک کوو. مکمل معاش چې موږ ورکړی دی 1,60,000. قدرمندو اوس غواړو نارینه ښوونکو کارمندانو تعداد پیدا کړو. د دې کار لپاره فارموله لرو. مساوي count SOUNT count IFS له هغې وروسته قوس واز رنج ورته ټاکو. نارینه ښوونکو کارمندانو ته نارینه ښوونکي نارینه ورته وټاکو. باید نارینه وټاکل سي. له هغې وروسته کاما ډبل کوانټیشن چې مو ورته ټاکو نارینه. له هغې وروسته قدرمندو بیرته ډبل کوانټیشن کاما به ورته ورکړو. اوس دلته قدرمندو موږ غواړو چې نارینه ښوونکي وټاکو. له هغې وروسته چې به کوو ساحه به ورته ټاکو. نارینه ښوونکي سو دا دی. له هغې وروسته کاما له هغې وروسته بیرته ډبل کوانټیشن. ډبل کوانټیشن کې به چې لیکو چې ښوونکي ټیچر TAC ټیچر. له هغې وروسته قدرمندو قوس بیرته تړو. له هغې وروسته په انټر باندې کلیک کوو. دا دی قدرمندو موږ ته وایي چې تاسو سره نارینه ښوونکي 3 دانې دي. نارینه ښوونکي چې نارینه وي او ښوونکي وي هغه 3 دانې. له هغې وروسته موږ ته غواړو ښځینه ښوونکو کارمندانو تعداد پیدا کړو. ښځینه وي اما ښوونکي وي. له هغې لپاره هم همداسې فارموله لرو. مساوي count SOUNT count IFS قوس واز رنج ورته ټاکو. له هغې وروسته کاما له هغې وروسته ډبل کوانټیشن لپاره به چې غواړو موږ چې ښځینه لپاره فیمیل. له هغې وروسته بیرته به کوانټیشن ورته ټاکو. کاما له هغې وروسته به رنج ورته ټاکو. زموږ رنج څه دی؟ دا رنج. موږ غواړو چې ښوونکي وټاکو. له هغې وروسته کاما کوانټیشن له هغې وروسته ښوونکي ټیچر. له هغې وروسته بیرته ډبل کوانټیشن له هغې وروسته قوس به تړو. انټر باندې به کلیک کوو. موږ ته وایي چې ښځینه ښوونکو کارمندانو تعداد هم تاسو سره 3 دی. یعنې دلته خو موږ ډاکټران هم لرو انجینران هم لرو. یعنې 3 دانې ښوونکي تاسو سره نارینه دي او 3 دانې ښوونکي تاسو سره ښځینه دي. اوس قدرمندو په دې برخه کې په دې باندې تاسو سره زه خبرې کوم چې څنګه کولی شئ خپل په جدول باندې فلټریشن پلی کړئ. د دې کار لپاره دا به مکمل ټاکو. دا د مکمل وټاکو. د هغې وروسته فلټریشن راځي. دلته فلټریشن دی. دا به فعاله کوو. دا دی. اوس دلته موږ قدرمندو غواړو چې یوازې هغه خلک ته معلوم شي چې جندر یې څه شی وي. جندر یې فقط نارینه وي. ښځینه ایسته کومه نارینه. اوکې. یوازې نارینه موږ ته پکار دي. یا موږ غواړو یوازې هغه نارینه موږ ته پکار دي چې هغه نارینه ډاکټران وي. یوازې ډاکټران موږ ته پکار. بیا ورته غواړو چې هغه نارینه موږ ته پکار دي چې معاش یې دومره وي. دا موږ کولی شو فلټریشن پکې راولو. یا غواړو چې نه ښځینه موږ ته پکار دي. یا غواړو چې ښځینه او نارینه دواړه موږ ته پکار دي. اوکې باندې به کلیک کوو. خو موږ ته یوازې انجینران یې پکار دي. فرق نه کوي چې نارینه وي که ښځینه وي خو باید انجینران. دا تاسو کولی شئ په خپل جدول کې فلټریشن فعاله کړئ او پکې پلی کړئ. قدرمندو دا اوس موږ نننی لوست تر راتلونکي لوست پورې مو په لوی الله باندې سپارم. مننه.